وای سمره خیسته ماشوم راوړی دی دلې د بیبي حلیمې وایا د کوم کلي کوڅې د بیبي حلیمې وایا د کوم کلي کوڅې. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کله راغلی مسجد نبوی ته د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم دی دا امر دی مشتوی ای خلقو منبر تراس رانجدی سی ټول رانجدی سو. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې منبر ته ورختی چې اول افشا یکشی شو په اول ځنکی دا اول قدم یکشی شو آمین وای. دویم وار چې افشا کشی شو په دویم ځنکی بیا یې آمین وای. دریم وار چې پښک شي شو په دریم ځینه کې بیا یې آمین وای. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خپل بیان خلاص کړي تقریر ختم شو د صحابه کرامو مابین ته راغلو. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو پوښتنه تا یا رسول الله نن مې درنه عجیبه عمل ولیدی یا عجیبه کردار مې ولیدی عجیبه گفتار می ولیدی چیرې پخوا تا داسې کار نه وکړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای کم وای ته چې اوله ځینه کې دې پښه کښې شو آمین دی وای. دومه ځینه کې دې پښه کښې شو آمین دی وای. دریمه ځینه کې دې پښه کښې شو آمین دی وای. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وای چې زه راغلمه منبر ته جبریل علیه السلام راغله. حضرت جبریل علیه السلام دا شرع وکړ دا بددعا یې وکړ چې هر هغه څوک د روژې میاشت پر ده باندې راسي الله تعالی وده ته مغفرت ونه کړي الله رب العزت دا سړی هلاک کړي دا دې تباه و برباد سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما آمین په دومه ځینه کې چې ما پښه کښې شو حضرت جبریل علیه السلام دویمه شرع وکړه وای تباه دې سي هلاک دې سي د الله تعالی د رحمته څخه دې لرې سي هغه څوک چې ستا نوم واوري پر تا باندې درود ونه وای ما ورته ویل آمین. په دریمه ځینه کې چې ما پښه کښې شو حضرت جبریل علیه السلام دا بددعا شرع وکړه چې تباه دې سي هلاک دې سي د الله تعالی د رحمته څخه دې لرې سي هغه څوک چې مور و پلار یې ژوندي وي الله تعالی دی د دې په واسطه جنت ته نه باسي یا یو د دې دواړو څه د دې خدمت ته ضرورت لري ژوندی وي او د دغه د خدمت په وجه باندې دی جنت ته نه ننوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما امین باندې وایي. اوس که لږ سوچ ووهو شرع څوک کوي سردار الملائکه یې کوي دا شرع کوي. سردار الانبیاء باندې امین وای. تاسو وایست دا شرع بیا ردیږي دا نه ردیږي د شکه مکه وتلې قبله سوی هغه مقربه فرشته او ملائک باندې دعا کوي چې د ټولو ملائکو مقربه ملائک هغه پیغمبر چې د ټولو انبیاو د ټول مخلوق بهترین مخلوق دی هغه باندې امین وای. خو به قبلیږي نه ردیږي. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ځای کې چې امین ویلی دی شرع سوی ده. اول شی دا یاد سوی دی چې د روژې مبارکه میاشت راسي دته الله تبارک و تعالی مغفرت ونه کړي دا سړی دی تباه او برباد کړي د الله تعالی د رحمته څخه دې لرې سي. دا خو اول کس دی اوله شرع ده.